په کاپیسا کې د اسلامي امارت پر ځواکونو خطرناک او خونړی برید شوی. په دغه برید کې څومره مرګ ژوبله اوښتې او د چا لخوا ترسره شوی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په کاپیسا کې د اسلامي امارت پر سرتیرو مرګونه برید شوی. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اسلامي امارت پر غړو او ځواکونو بریدونه روان دي. په دغو بریدونو کې د اسلامي امارت مسؤلانو او سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د اسلامي امارت چارواکي تر ډیره دغه بریدونه له رسنیو پټ ساتي. د اسلامي امارت د واکمنۍ چارواکي په خپلو ویناو کې په افغانستان کې د سراسري امنیت لاپه کوي، خو د امنیتي کارپوهانو او ولسي وګړو په اندونو کې بیا بل ډول وضعیت ګرځي. دوی وایي د هیواد امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د اسلامي امارت چارواکي باید له خپلو مخالفانو سره خبرو اترو ته کینی او یوه ټولګاډي واکمني باید جوړه کړي. د افغانستان خپلواکۍ ډلې خبر ورکړی چې په کاپیسا کې مو د یو برید په ترڅ کې د اسلامي امارت سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان خپلواکۍ ډله ډیروي چې په کاپیسا کې د دوی د یو برید په پایله کې 3 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه ډلې پر خپل ایکس پاڼه د دغه برید د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې تیر ماښام د لړم پر 8مه د دوی جنګیالیو د طالبانو د کوهستان لومړۍ برخې ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ یو رینجر په نښه کړی دی. په دغه لیکنه کې راغلي چې دغه پیښه د ګلبهار د نساجي شرکت په بازار کې شوې ده. دغه ډله یادونه کوي چې په دغه برید کې یو طالب وژلی او 2 نورې ټپیان کړي دي. دغه ډلې ډیره کړې چې د طالبانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قومندان برخلیک لا هم روښانه نه دی. طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي او نورو خپلواکو سرچینو هم د دغه خبر پخلی نه دی کړی. خو خپلواکۍ ډلې تل په بیلابیلو برخو کې پر طالبانو د بریدونو څرګندونې کړي دي او له دغه ډلې سره په جګړه کې بوخته ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.